سليمان علیہ السلام د حضرت داود علیہ السلام زوی او حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله جل شانه بادشاہي ورکړې وه. او زمونږ د ستاسو د دې بادشاهانو په شان د بادشاهي نه وه. د هغې بادشاهي داسې وه چې په پیریانو هم بادشاهي وه، په هوا باندې هم بادشاهي وه، په مخ د ځمکه چې دا کم مخلوق ګرځي په دې هم بادشاهي وه. دا ورته ټول الله تابع کړي دا هر څه. نو حضرت داود علیہ السلام بیت المقدس باندې څه د کار شروع کړو. بیت المقدس چې دی فلسطین کې، په دې باندې حضرت داود علیہ السلام کار شروع کړو. او دا بیت المقدس چې دی دا د مسلمانانو لومبۍ قبله هم ده. نو حضرت داود علیہ السلام چې په دې باندې کار شروع کړو، د دې تعمیري کار یې شروع کړو. بیا چې هغه وفات شلو، نو د هغې د وفات نه پس حضرت سلیمان علیہ السلام څه دی هغه تعمیري کار ته څه دی دوام ورکړلو. او حضرت سلیمان علیہ السلام ته الله پاک پیریان تابع کړي چې پیری ته به څه ویل، نو پیری به څه دی هغه به منلو. او که پیری به خبره نه منله، نو بیا به حضرت سلیمان علیہ السلام به هغه ته سزا ورکوله. او حضرت سلیمان علیہ السلام د الله پیغمبرو، الله ورته څه دی جنات تابع کړي. اے پیریانو ته به وي، جناتو ته به وي کوشئ د سمندر ته، او د دې سمندر د دې ویښ نه څه دی قیمتي کاڼي ملغلرې دا سرې دا راوباسئ. او پیریانو ته به وي شابه محلات جوړ کې، غټ غټ محلات پې جوړ. نو د دې بیت المقدس دا کار چې دی دا تعمیري کار دا حضرت داود علیہ السلام شروع کړو، خو هغه په دور کې پوره نه شلو. نو حضرت سلیمان علیہ السلام چې څنګه باچا شلو، نو بیا هغه دا کار څه دی دا واپس شروع کو تعمیري کار. نو په پیریانو باندې بیا څه دی دا جوړ کړی دی. شپه ورځ به پیریان لګیو، جنات په لګیو او کار به کو. او چې کله د حضرت سلیمان علیہ السلام د مرګ وخت نږدې شو، ګوره داسې باچا چې هوا هم تابع وه، پیریان هم تابع، هر څه تابع، او مرګ ولا مرګ څه دی مرګ شته وه. نو مرګ ټیم چې څنګه پوره شول، نو حضرت سلیمان علیہ السلام ځان لپاره یو محل جوړ کړو چې د شیشې محل، او داسې محل د شیشې چې بهر څه دی خلک به لکه بهر چې به څوک ولاړو نو دننه کس به ورته ښکاره کېدو. شیشه کې خلک ښکاري که نه، لکه څنګه چې دې شیشه کې تاسو ته بار ځای ښکاري. نو حضرت سلیمان علیہ السلام هغه د شیشې په محل کې به څه د الله عبادت به کو. نو ځان یې تیار کو، ښه مزېدار غسل یې وکړل، پاکې جامې یې واچولې، او هغه عبادت خانې ته حضرت سلیمان علیہ السلام دننه شول، د الله عبادت یې وکړلو. د عبادت نه پس بیا حضرت سلیمان علیہ السلام داسې په هغه محل کې داسې په اوچت ځای کېناستو، او حضرت سلیمان علیہ السلام سره یو کونټۍ وه، او هغه کونټۍ داسې دې زنې ته یې داسې اړمه کړله، او دقسې ناست و. په دې کې څه دی هغه وفات شو. خو پیریانو ته دا پته ونه لګېده چې سلیمان علیہ السلام مړ دی. دې تفسیر کې لیکلي شیخ صاحب چې یو کاله پورې حضرت سلیمان علیہ السلام سره دقسې ناست و. پیریانو ته اس پته، پیریان لګیا دي، پیریانو به کتل شیشه کې به کتل چې حضرت سلیمان علیہ السلام ناست دی. نو د هغه د یرې به هغې کار څه دی لګیا بو، کار به یې کو، لګیا شپه ورځ لګیو بیت المقدس دا کار یې کوو. او پیریانو ته علم نو. اوس د آیات کریمه نه یو څه معلومه شوله چې علم غیب دا پیریانو ته نشته. که پیریانو ته د عیب علم وي که نه، نو دوی په سلیمان علیہ السلام پیشو چې لکه دا خو وفات دی. اوس ګوره جي حضرت سلیمان علیہ السلام دقسې کونټۍ اړمه کړې ده دې ځای ته، او ناستو یو کاله پورې. د تفسیر کې لیکلي چې یو کاله پورې ناستو. او بیا دا پته څنګه ولګېدله، نو الله د آیات کریمه کې په خپله بیانوي، وی پته چې دې داسې ولګېدله، وی نه پېژنې، وی نه پېژنه، ورکوټې شي لرګي ته چې اړم شي لرګی ختموي دله مکمل یې ختموي. نو دا وینه چې دی دا په دې کونټۍ باندې څه دی د لاندې راښکته شو. کونټۍ د لرګي وه، هغې خوړه چې کونټۍ څنګه لاندې نه ختمه شوله، حضرت سلیمان علیہ السلام داسې را پرېوته چې پیریانو وکتل چې دا خو مړ دی. بعد بیا لاړل، جنات لاړل وتښتېدل، هغې لاړل څه دی کار مارې بیا پرېښودلو. نو اوس تاسو ووایه چې یو کاله پورې پیریانو ته ردې پته نه لګي چې دا ژوندی دی او که دا مړ دی. خو هغې به چې وکتل چې صاحب ناست دی، حضرت سلیمان علیہ السلام ناست دی، کار له به سرې دوام ورکړو، کار به تیز کو. یو کاله پورې هغې ته پته نه لګېده. په علم غیب خاصه د چا ده؟ دا د الله. په عیب څوک خبردار دی؟ لکه الله خبردار.
یا چې دا نن سبا دا د دروغو دعوې کې دا پیریان دي او ما ته پیری داسې وي او ما ته خاپیري داسې وي او ما ته پلانکي داسې وي او ما دا وکتل دا ټول دروغ که پیریان پیدل که نه نو حضرت سلیمان علیه السلام باندې پیدل ځکه چې د الله پیغمبر او هغه ته تابع مو دا پیریانو ته تابع مو نو علم غیب دا رچا خاصره دا د الله خاصره او دا د دروغو دا خبرې چې څوک کوي که نه چې بس ما پیری داسې کو پیری مې هغسې کو پیری مې لا بس پیری ماله داسې وکړه مخکې ورځ کې د پېښور کې یو کس هغه به همداسې ډېرې شغپې به یې ویشتې پیریان مې داسې کړل او پیریان مې داسې ما ورته ویل لکه داسې چلو که دې پیري ته دي ووایه چې مال یو ګتره دی بینک نه راوړي مال یو ګتر وړي دا خوار خلک هغه وی نه دا خو کوي ولې نه کوي ما ته ورته ووایه ګان چې مال یو ګتر وړي هغه به مال راوړي مال ته ورته وایي چې نغد یو ګتر ولې ساجان په دې نیشنل بانک ورشي چې نغد یو ګتر څه د خیال دی فوجي سب خوار محنت او مزدوری او اجر کرنده له بټنګ ورګي بس پیری ځان لتابې کې غته بدل وروړي دا ټول غب شپ دا ټول دروغ دي علم غیب چې دا چا خاصه ده د الله خاصه پیریان میریان دا په عیب په علم نه پیو کم سړی چې دا عقیده ساتي چې پیریان په عیب پیږي اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله اخیری پیغمبر او دا الله محبوب پیغمبر په علم غیب وتنو الله به ته د غیب خبر ورکو انباء الغیب ایت ویل کی چې مثال سبا کېدل یا بس وشو او رسول الله مبارک ته په پته نه الله به ته جبرئیل علیہ السلام ولېګل حضرت جبرئیل علیہ السلام او تعالی ولېګل اے پیغمبر ځان خبردار کدا سی بکیږي نو خبر د غیب مو ته الله کولو او علم غیب وته نور رسول الله مبارک ته علم غیب خاصه ده چا ده د الله ده جی حجی ګوره سبا فلما قضینا علیه الموت هر کله چې فیصله وکړه موږ پس حضرت سلیمان علیه السلام باندې د مرګ ما دلهم علی موته الله فرمای خبر ورنکړو موږ دوی ته د پیریانو ته په مرګ د حضرت سلیمان علیه السلام باندې په خبره پیښ وي الله وی موږ خبر ورنکړو پیریانو ته الا مگر دابۃ الارض مگر یو وینه یو چنجي د ځمکې تاکل من ساتو چې خړلې هغه کونټه د حضرت سلیمان علیہ السلام یا همسا د حضرت سلیمان علیہ السلام فلما خر تبینت الجن هر کله چې وغورځېدلو دی د حضرت سلیمان علیہ السلام وغورځېدلو داسې نو تبینت الجن نو معلومه کړله پیریانو الله کانوا یعلمون الغیب چې کچری وي دوی چې په غیب پوهېدلې ما لبثوا فی العذاب المهین نو وخت بنو تیر کړی دی پیریانو په دې غټ مشقت کې په دې تکلیف کې په ذلت سره صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خالق العزال مونږ چې سویل کې زموږ نه څه کمې شوي الله ته مونږ ټول معاف کړي او خدای پاک دا درس شروع شولې الله ته په خپل دربار کې قبول کړي خدای پاک الله دا قرآن مجید په مونږ باندې الله په ترجمه سره برابر کړي او خدای پاک اجر او ثواب په دنیا او آخرت کې راکړي د خپل رضا سبب وګرځي خدای پاک تر مرګ نه مخکې الله دا په مونږ باندې برابر کړي خدای پاک مونږ ټول ته یا الله د دین خوشاله را نصیب کړي یا الله د دین خوشاله را نصیب کړي د قرآن خوږوالی را نصیب کړي د ایمان خوږوالی را نصیب کړي برکت هم یا الله ته نصیب کړي د بې برکتۍ نه د سپېرتوب نه یا الله ته بچو ساتي خدای مونږ ټولو یا الله حامی و ناصر شه زمونږ د ټولو مددګار شه صلی الله تعالی علیه